سلامونه دوستانو، موږ او تاسو د کمپیوټر ساینس یا هم په ټکنالوژي کې او په ای آی کې یو ډیر خوندور سیریز پیل کړی. نن اولنۍ ویډیو ده چې موږ او تاسو یې د کمپیوټر ساینس تعریف ته یا د کمپیوټر ساینس پیژندلو ته ځانګړي کوو. ډیری خلک فکر کوي کمپیوټر ساینس یوازې کوډ لیکل یا هم پروګرامینګ ته ویل کیږي. خو زه نن درته وایم دا فکر کاملا ناسم دی. له خپلې لس کلنې تجربې سره نن غواړم تاسو ته کمپیوټر ساینس په ډېر خورا او ساده شکل باندې تعریف کړم. نن سبا که هر ځای وګورئ دغه زما او ستا په لاس کې موبایل، د بانک اپلیکیشن یا هم د تیلو پمپ یا په ښار کې د ټیکسي خدمات او یا هم زموږ او ستاسو په ښار کې د مغازې مدیریتي سیستم یا هم دغه مخامخ کیمره دا ټول د کمپیوټر ساینس پایلې دي یا هم دا د کمپیوټر ساینس ښه مثالونه کیدلی شي. تر ټولو لومړی او مهمه خبره په کمپیوټر ساینس کې دا ده چې تاسو څنګه فکر کوئ، تاسو څنګه مشکلاتونه ګورئ او څنګه د مشکلاتونو لپاره حل لاره ګورئ. کمپیوټر ساینس همدغه کار کوي چې دغه مشکلاتونه په برخو باندې ویشي ترڅو په دې باندې تاسو پوه شئ او حل لاره ورته راوباسئ. دا مهارت یوازې د پروګرامرانو یا هم د سافټویر انجینرانو لپاره نه دی ځانګړی شوی، دغه زما لپاره، د تا لپاره، د هر هغه انسان لپاره ځانګړی شوی چې په ننني عصر کې ژوند کوي. تاسو اړتیا نه لرئ چې تاسو د سافټویر انجینر شئ یا هم د الګوریتم د لیکلو توانایي او وړتیا ولرئ. بس تاسو دغومره کفایت کوي چې دغه زما خبرې اورئ او تاسو ترې مفهوم او نظر اخیستلی شئ. په دې برخه باید موږ او تاسو ټول پوه شو چې کمپیوټر څنګه کار کوي، په کمپیوټر کې اپلیکیشن څنګه کار کوي او دغه اپلیکیشن او دغه کمپیوټر له انټرنیټ سره ګډ څنګه کار کوي. نو د دې لپاره تاسو په کار نه ده چې تاسو د سافټویر انجینر شئ، بس دغومره کفایت کوي چې تاسو دغه زما په خبره پوهیږئ او د له دې څخه تاسو یو شی زده کوئ او تاسو یې په خپل ورځني ژوند کې او تاسو یې په خپل کاري ژوند کې استفاده کوئ او کار ترې اخلئ. دا هغه برخه ده چې ډیری خلک ورته کمپیوټر ساینس وایي، په کوم کې چې کوډونه لیکل کیږي، په کوم کې چې ویب سایټونه جوړیږي، په کوم کې چې د موبایل اپلیکیشنونه جوړیږي یا هم د ای آی یا د آرټیفیشل انټیلیجنس لپاره قوي الګوریتمونه لیکل کیږي. خو په یاد ولرئ دا یوازې د کمپیوټر ساینس یوه برخه ده. کله چې موږ په لوی کې د سافټویر یوه پروژه ډیزاین کوو، په هغې کې ټول د سافټویر انجینران یا هم پروګرامران کار نه کوي. په هغې کې د یو آی یو ایکس ډیزاینر له موږ سره کار کوي، په هغې کې د بزنس انالیټس له موږ سره کار کوي، په هغې کې د اقتصاد یا هم د فاینانس د برخې متخصصین له موږ سره کار کوي. په ګډه د پروګرامرانو سره او په ګډه د بزنس له ماهرینو سره موږ دغه پروژې ډیزاین کوو او بالاخره په مارکیټ کې د خدمت لپاره مهیا کوو. کمپیوټر ساینس یوازې د پروګرامرانو لپاره یا د هغو خلکو لپاره نه ده چې دوی کوډینګ لیکي یا کوډ لیکلی شي یا هم قوي د الګوریتم فکر او کنسپټ لري. کمپیوټر ساینس د هر چا لپاره دی. کمپیوټر ساینس زما لپاره دی، کمپیوټر ساینس ستا لپاره دی، کمپیوټر ساینس د بزنسمن لپاره دی. په دې خاطر چې که چیرې که یو بزنسمن غواړي د خپل بزنس د اداره لپاره د یو سافټویر جوړ کړي، یو اپلیکیشن جوړ کړي او که له ده سره د کمپیوټر ساینس فکر نه وي، نو دی به څنګه د خپل بزنس لپاره یو ښه سافټویر آیډیا را جنریټ کوي یا د یو آیډیا پیدا کوي. نو کمپیوټر ساینس موږ او تاسو یوازې په پروګرامرانو، کوډرانو یا په هغه کسانو پسې نه محدودوو چې یوازې دوی الګوریتمونه لیکي یا هم د سافټویر انجینران دي یا هم د ډیټا ساینټسټان دي یا هم سپیشلایز ټیکنیکل خلک دي. نو کمپیوټر ساینس د هر چا لپاره دی او کمپیوټر ساینس په پوهاوی د ټولو لپاره اړین دی او د ټولو لپاره خورا ډیر مهم دی. په دې ویډیو کې موږ او تاسو د کمپیوټر ساینس تعریف وکړ، یعنی کمپیوټر ساینس فور ایوریباډي، کمپیوټر ساینس د هر چا لپاره. بعد له دې به موږ او تاسو د کمپیوټر ساینس یا هم د ټکنالوژي ټیکنیکل اړخونو ته ورځو، تر دې به لږ پیچیده موضوعاتو او ټاپیکونو ته ورځو. هیله ده چې په دې سریز کې راسره ملتیا وکړئ، له دوستانو سره ملګرو سره یې شریک کړئ او هر هغه چا سره چې د ټکنالوژي او یا هم د ماډرن بزنسونو علاقمندان دي هم شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.